بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. الحمد لله د الله رب العزت احسان دی چې کله د تحول رالی نو د تحول سره سم دستي امنیتي ملګري راله د ملي ارشیف د حفاظت لپاره. موږ چې دلته په ملي ارشیف کې کم اسناد تاریخي لرو هغه نسخ خطي لرو، الحمدلله تر اوسه پورې یو ته هم ضرر نه دی رسېدلی، ټوله محفوظه دي. در اوسه پورې یو څوک دې ته نه دی راغلی د دې دپاره چې ضرر ورسوي دې نسخ خطو ته. الحمدلله بعض داسې کسان راغلي و چې دې ته څه مشکل جوړ کړی وی، خو امنیتي ملګري راورسېدل، هغه چې کم د دغې تالار یا د دې قصر چې کم خلفان دي هغه ته لا ځان نه دی ورسولی. یو ضرر الحمدلله زموږ اثارو ته چې د افغانستان هویت او حقیقت په ثابتېږي ضرر نه دی رسېدلی الحمدلله. او په آینده کې موږ انشاءالله د دې دپاره یو داسې تصمیم لرو چې د دې دپاره یو نمایشګاه جوړه کړو، خلک راسي د افغانستان هغه تاریخي اثار وګوري او اسناد تاریخي د هغو څخه استفاده وکړي. زموږ ولس افغانستان الحمدلله اسلامي ملک دی، نو موږ د خپلو عوامو څخه د خپلو رعیت څخه دا خواهش لرو چې کم نسخې خطي دي یا هغه قلمي نسخې دي هغه ملي ارشیف ته راوي. که څوک دا هدیه کوي خو بیخي ښه ده، او که چیرې هدیه نه وي موږ تصمیم دغه دپاره لرو چې د هغو څخه رانیسو. بیا یو خو دا دی چې زموږ ملي ارشیف د دې څخه مستغني او ډک سي، خلک بیا د دې څخه استفاده وکړي او بیا پر روان نسلو دپاره دا یو شی سي. او بله ګټه به دا وي چې دغه قلمي نسخې دلته محفوظه دي، ساتل کیږي، را روان نسلو دپاره به دا ګټه وي. موږ تقریبا قلمي نسخې او قطعي خطونه د 9000 په اندازه کې موږ الحمدلله لرو چې دا مشتمل دي پر قرآن عظیم شان باندې، تفاسیرو باندې، حدیثو باندې، آدابو باندې، فقهي کتابو باندې. او دویم چې موږ هغه اسناد تاریخي تقریبا د دې 1,10,000 څخه تر 1.5 لک پورې دا موږ تاریخي اسناد لرو. او د دې څخه دا کولی سي هر څوک چې پوهنتونو ولا د دې څخه استفاده وکړي، مکاتبو ولا د دې څخه استفاده وکړي، محققین راسي د دې څخه استفاده وکړي. الحمدلله په دغه اندازه باندې زموږ ملي ارشیف د دغه نسخ خطو او اسناد تاریخي څخه ډک دی الحمدلله.